سلامونه ملګرو، بیا هم ښه راغلاست. په دې ویډیو کې د پروژې د مدیریت د څلورمې مطالعاتي ساحې یعنې د مصارفو د مدیریت په دوهم فعالیت باندې سره خبرې کوو. دغه دوهم فعالیت عبارت د قیمتونو د تخمین څخه دی. وروسته د دې چې د مصارفو د مدیریت پلان جوړ شو، دوهم فعالیت ترسره کیږي چې هغه عبارت ده د مصارفو تخمین څخه دی. او د دې لپاره چې د پروژې د فعالیتونو مصارف تخمین سي، د ځینې اسنادو څخه د انپوت په توګه استفاده کیږي. دغه اسناد خپله د پروژې پلان دی، د پروژې نور اسناد دي، د پروژې محیطي عوامل او د پروژې پروسوي سرمایې دي. او بیا د ځینې تخنیکونو وسایلو څخه استفاده کیږي ترڅو د پروژې دغه فعالیت اجرا سي. دغه تخنیکونه او وسایل د اهل خبره او نظریات دي او د پلانګذاري ځینې نورې طریقې دي چې موږ په مخکینیو ویډیوګانو کې هغه مطالعه کړي، لکه انالوګوس استیمیشن سو، پارامتریک استیمیشن سو، باټم اپ استیمیشن سو، 3 پوینټ استیمیشن سو، او همدارنګه معلومات تر تحلیل لاندې نیول کیږي. او پاتې دې نه وي چې په دې مرحله کې د پروژې د معلوماتي مرکز څخه هم استفاده کیږي، لکه پخواني ډیټا چې شتون لري او پخواني تجربې چې شتون لري، د هغه څخه استفاده کیږي. او همدارنګه د تصمیم ګیرۍ څخه په دې مرحله کې استفاده کیږي د تخنیک او د وسایلو په توګه. او وروسته د دې چې دغه فعالیت اجرا کیږي، ځینې نتایج لاسته راځي. هغه نتایج یا اوټپوټس څه شي دي؟ اوله دا چې د دغه فعالیت په نتیجه کې د مصارفو تخمین لاسته راځي. دوهمه دا چې د مصارفو د تخمین او د پلانګذاري لپاره اساس یا بیسز اف استیمیټس رامنځته کیږي. او ضمناً د دغه فعالیت په نتیجه کې یو لړ معلومات لاسته راځي چې د هغه له مخې د پروژې نور اسناد نوي کیږي او اپډیټ کیږي.